د برکي پروژې د هوایي پله 15 سلنه د پام وړ تغییرات. څومره تغییرات راغلی، څومره پیشرفت راغلی په کار. همین سرک‌های فرعیش همچنان جریان داشته می باشه. خب مگم برای ترافیک پل هوایی و زیرگذر باز میشه. خود پل هوایی تقریبا پیارایش تا 90% پیارایش خلاص شده. ستاسو د نظارت برخه څنګه ده؟ همیشه نظارت لاندې کار که څه ډول دی؟ از استحکامیتش همه مردم ما مطمئن باشن که به بسیار استاندارد کار شده. دغه پایلونه چې اوس د هوایي پله لپاره جوړیږي تر څومره پورې بشپړ شوي دي؟ 2 شفت کار میکنیم، شب هم کار میکنیم و از طرف روز هم. تر اوسه پورې څومره کاري پرسونل لري؟ طرف دهان باغ که پایلینگ یک 7-6 دانه پایل مانده که هم بخیر در هفته آینده تکمیل میشه. د بخونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو، زه یو ځل بیا د هیواد په سطحه باندې یا د هیواد په کچه باندې یو ډېرې حیاتي پروژې ته راغلی. دا په هیواد کې د زیربنایي پروژو تر ټولو ستره پروژه ده. نن د برکي څلورلارې ته راغلی یم او دلته د هوایي پله یوه ستره پروژه ترسره کېږي. تاسې شاید زموږ نورې خپرونې هم کتلې وي. دا پروژه نو په کابل کې چې عملي کېږي ساره د پلازمینې په شمول په ټول هیواد کې نشته دی. د هوایي پلونو یوازینۍ ستره پروژه ده. د دې پروژې اهمیت له یو اړخه په دې کې ده چې دلته تقریبا د هوایي پله ترڅنګ 2 نور سرکونه هم په نظر کې نیول شوي دي چې یو د زیرزمیني سرک دی چې هغه هم تر ډیره پورې بشپړ شوی دی، بل چې د ځمکې په سطحه باندې چې کوم سرک جوړیږي یا روی زمین چې زموږ غرونه ورته وایي هغه سرک دی چې هغه هم دغه دی چې ډیری کارونه بشپړ شوي دي، او بل د هوایي پله هغه برخه ده چې تقریبا ډیری کارونه دغه د بشپړ شوي دي او لا هم روان دي. کله چې هم دې پروژې ته راداخلیږي او دې پروژې ته راځي، د دې پروژې په مختلفو برخو کې کار روان دی. کومې 3 برخې چې ما یاد کړې د دې په دواړه اړخونو کې یعنی چې 6 ځایه کېږي، په 6 برخو کې د دې پروژې عملاً کار روان دی او تقریبا د 300 څخه تر 400 پورې زموږ ورونه او هیوادوال دلته په دې پروژه کې کار کوي. په دې تعداد کې تقریبا چې یو څه انجینر صاحبان دي، تخنیکي ټیمونه دي، همداشان کاري پرسونل هم په دې کې موجود ده چې ډېری هیوادوالو دلته د کار زمینه هم برابره شوې ده. موږ هم د پروژې ته چې یو حیاتي پروژه ده په دې خاطر راغلو چې د دې پروژې هغه د کاري پیشرفت تاسو ته انځوریز کو او د انجینر صاحبانو سره وغږیږو تر څو پورې وپوهیږو چې د دغه پروژې څومره کارونه پر مخ باندې تللي او څومره وخت کې به انشاءالله دغه پروژه بشپړېږي او ګټه اخیستنه به سپاره کړي. ورځو د انجینر صاحب فضل الرحمن سره د دې پروژې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کوو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. انجینر صاحب له ما سره دی او د دې پروژې یو بله برخه ده چې ډیری کارونه یې تقریبا چې دغه پایلونو کارونه یې بشپړ شوي دي. انجینر صاحب سره د دغه کارونو او د دغه کار د بشپړېدو په تړاو به خبرې کوو. انجینر صاحب محترم، که د دغه کار په تړاو راته معلومات راکړي، دلته کوم کارونه روان دي او څومره پر مخ باندې تللي دي؟ دلته دغه اوس هم چې تاسو عملاً وینئ قالبونه خلاصوي، د دې کار تکمیل شوی، د پایلونه خلاص شلل، فاونډیشن هغه خلاص شو،
پیار شافتونه هم خلاص شلل بیا پیار کپ هم اوس خلاص ده اوس یې قالبونه خلاصوي د دې کار تکمیل ده او بل هغه مخامخ چې ګوري دام پیارونه یې تکمیل دي پیار کپ قالب بندي روانه ده او عملا تاثیر دي. انجینر صاحب که وګورو ډېری کارونه دغه ده چې اتیا سلنه یو ځای کې کار بشپړ شوی دی یو ځای کې 40 سلنه کار بشپړ شوی دی په کوم ځای کې چې ما ورته ولاړې فعلا دغه ځمکې باندې کار نه ده شوی دی دلته ټاکل شوي چې شی ترسره شي دا هم د سرک یوه برخه ده او که څه ډول فعلا خو معلومش نیست که در این قسمت تصمیمش نگرفتن که گلدان جور میشه و دو طرف از خود سرکای فرعی است دو طرف پل و فعلا ساحه سبز یا دکان یک چیز جور میشه. دلته په تیر کې چې هم موږ راغلو داسې رغېدلي وو دا سرک او دغه پروژه یو بشپړه پروژه ده یو داسې پروژه ده چې په نړیوال معیار باندې په نظر کې نیول شوې ده دلته که راته ووایاست چې د سرک یا د پله تر څنګ د شنې ساحې د ګلدانونو د پیاده روونو او د ویالو په تړاو که راته ووایاست چې دلته څه ډول په نظر کې نیول شوي دي دا وقتی که بخیر پل تکمیل شد کارهای پل تکمیل شد دائمی دو طرف پل سرک جور میشه جویچه جور میشه که بخیر بعد از تکمیل شدن پل کارهای از هم آغاز میشه. انجینر صاحب یو څه چې زما ډیره فکر او پام مې ورته راوړي په هره ساحه کې ستاسې انجینر صاحبان شته دي او ځینې د یو ساحې مسؤل دي ځینې د بل ساحې مسؤل دي همداشان کاري پرسونل هم کاري ساحه معلومه ده ستاسې د نظارت برخه څنګه ده همیشه نظارت لاندې کار که څه ډول دی ما همیشه وقت نظارت میکنیم و تطبیق میکنیم پروژه را و پرسونلی که در ساحه کار میکنه کارهای از واره نظارت میکنیم و تطبیق میکنیم نقشه را در ساحه. تر اوسه پورې څومره کاري پرسونل لري په هغه تیر تعداد کې تغییر راغلی دی او که همغه تعداد کاري پرسونل دسته خب کم زیاد میشه در حدود 300 تا 400 نفر کار میکنه خب 20 نفر یا 30 نفر کم زیاد میشه دیگه بیا د شپې او د ورځې دواړه کار کوي دو شفت کار میکنیم شب هم کار میکنیم و از طرف روز هم ان شاء الله چې درنو لیدونکو یو ورځ به که د خدای رضا وه کوښښ دا کوو چې راشو دلته او د شپې لخوا چې کوم کار ترسره کېږي په هغې باندې هم یوه ځانګړې خپرونه ولرو ځکه دلته هغه وروڼه چې کار کوي ډیر زحمت باسي شپه او ورځ کار ترسره کوي او زموږ هم دا دنده ده چې د دوی کارونه چې ترسره کوي او هغه خدمت چې د هیواد د پرمختګ په برخه کې ترسره کوي هغه باید موږ انځوریز کړو تاسو ته وړاندې کړو انشاءالله دا مواده ده چې له خیره سره بل ځل به موږ د دغه پروژې هغه د شپېنی انځور به هم تاسو ته وړاندې کوو انجینر صاحب ورځو په هغه ساحه کې چې فعلا کار جریان لري او هغه ابتدایي کارونه ترسره کېږي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې ګورئ د همدې حیاتي پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم او د دې پروژې انجینر صاحب له ما سره ولاړ دی له دوی سره به خبرې کوو په لومړیو کې چې کله هم زه د دې کار په پیل کې زه راغلی نو د دې سیمې هغه بڼه بل ډول او اوس ډېر زیات تغییرات په دې سیمه کې راغلي ډېر پرمختګونه راغلي دي د دې پروژې ډېری کارونه پر مخ باندې تللي دي او لا هم زموږ وروڼه انجینر صاحبان لګیا دي همداشان کاري پرسونل هم لګیا دی خپل کارونه پر مخ باندې وړي دلته چې کله هم را داخلېږي د دې پروژې په هغه کاري ساحه چې د کله هم سترګې لګېږي نو د دې پروژې په مختلفو برخو کې کارونه روان دي او په ډېر چټکۍ سره او په ډېر منظم شکل باندې انجینر صاحبان ټول کارونه نظارت کوي هر سیمه کې هر انجینر صاحب دغه سیمه مسؤول ولاړ دی او ټول کارونه پر مخ باندې بیا له ما سره انجینر صاحب فضل الرحمن ولاړ دی له دوی سره په تیر کې ما هم خبرې اترې درلودلې او له دوی سره زه غږېدلی یم د دې کار په تړاو باندې خو اوس چې راغلي ډېر زیات تغییرات راغلي د نوي تغییراتو په تړاو به هم ورسره خبرې کوو او په دې به هم ورسره غږېږو چې کله به له خیره دغه پروژه ګټه اخیستنه درسپارل کېږي السلام علیکم السلام علیکم قراري ده بخیر ژوند په خیر تېرېږي انجینر صاحب څنګه دي کارونه مو څنګه روان دي ښه یاست والا ښه ده ښه روان دي د خیره کارونه روان دي او تاسې عمله نویني چې کارونه قالب بندي او سیمتوي روانه ده مخکې چې موږ راغلو وخته هم موږ به خبرې وکړلې یو څه آف د کیمره خبرې مو کړلې
ډېر زیات تغییرات راغلي دي. که د نوو تغییراتو په تړاو راته ووایي چې څومره تغییرات راغلي، څومره پیشرفت راغلی په کار کې؟ تغییرات شما که وقت آمده بودی تنها پایلای پل هوایی را که ما حفرکاری میکردیم و کانکریت ریزی میکردیم که کارهای از او تمام شده. از پایلایش که پایل کپ انداختیم کارهای از اوش هم تمام شده. فعلا در بخش شیروال و پیرکپ کار ما روان است که از یک طرف کانکریت ریزی شیروال هم جریان داره و از طرف دیگهش که شما در ساحه میبینید پیسیش انداختیم، فاوندیشن تهدابا را سیمتوی میکنه و بعدا کانکریت ریزی میکنه. انجینر صاحب که دا راته وایي په دغه سیمه کې چې اوس هم په سترګو باندې ښکاري یو ځل په همدې ځای کې کانکریټ اچول شوی دی او دوباره بیا پې کار روان دی، بیا هم سیمتاوي روانه ده. د دې علت په څه کې دی او د دې په جزئیاتو کې راته وغږېږي، تخنیکي برخې څه ډول تشریح کولی شي؟ وقتی که ما ساحه را به شیروال آماده میکنیم باید خاکش کمپاکشن شود. خاکش که کمپاکشن شد تست میگیریم، وزنی که بالایش باید او را برداشته بتونه. بعد از او که کمپاکشنش خلاص شد نتیجهش میگیریم، نتیجهش پاس شد باز 10 سانتی پی سی سی میندازیم به خاطر لیولش که باید سیخا از زمین بلندتر باشه و نشست نکنه. بعدا با سیمتوی میکنیم و کانکریتیزی فاوندیشن میکنیم. انجینر صاحب په یاد مو دي چې څو موده مخکې د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصلین هم راغلي وو دلته. تاسې له هغوی سره هم په دې برخه کې همکاري وکړه، توضیحات هم ورکړل، ځکه په انجینرۍ برخه کې که هغه هره برخه د یو محصل لپاره، یو زده کړیال لپاره ډېر زیات مهمه چې عملا یو کار وګوري او له هغې څخه نظارت وکړي. هغه څه ډول ارزوئ؟ څنګه و د هغې تجربه څنګه وه؟ اسپندونهای مختلف میان به خاطر آموزش عملی کار ببینن و اسپندون کابل هم آمده بودن دیگه، برشان معلومات دادیم که مثلا عملا یعنی قسم کار میشه، اگر پایلینگ است، اگر پیار هستن، اگر هم شیروال است و عملا دیدن در ساحه سیخ بندی چه قسم میشه، قالب بندی چه قسم میشه در ساحه او مدیریت پروژه چه قسم میشه، کیورینگ کانکریت چه قسم میشه. همین معلوماتی که عملا در ساحه است مونه برشان راهنمایی شد. ډېر ښه. یو خو دا ده چې دغه پروژه ډېره حیاتي پروژه ده، د هېواد یو تر ټولو سترو زیربنایي پروژو څخه ده او دلته په کابل کې د برکي په ساحه کې عملي کېږي او زموږ ډېری هېوادوال چې کله هم راځي دلته سترګې لګېږي په دې کار باندې واقعیت هم د خوښۍ احساس کوي. او بل دا ده چې زموږ دغه محصلین وروڼه هم له تاسې نه تجربې اخلي، ځکه تاسې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، زده کړې مو کړي، د هغې څخه وروسته مو عملاً کار کړی. دا نو بیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. انجینر صاحب که دا راته ووایاست چې زموږ ستاسې شاته چې دغه کوم دیوال روان دی د دغه په تړاو که راته ووایاست او د دغه پایلونه چې اوس د هوایي پله لپاره جوړېږي تر څومره پورې بشپړ شوي دي؟ فعلا که شما سوال کردی که این دیوال شیروال است که باز به خاطر پل هوایی است که میل داده میشه، مطلبش است که میل داده میشه که با پل هوایی بلند شود موتر دیگه. همون دیوالایش است، از یک طرفش کار جریان داره، در دیگه طرفش هم کار جریان داره و خود پل هوایی تقریبا پیارایش تا 90% پیارایش خلاص شده و در کل که بگوییم باز 40% کارش پیشرفت کرده که پیار کپ است و سیزمیک بلاک است و بیارنگ پلیت است و چیزای جزئیش هستن تا آماده شود به گاردر. انجینر صاحب که اوس وګورو په دغه ځای کې چې ما ورته ولاړ یو دې خواته هم کار جریان لري، زموږ هغه وروڼه چې کاري پرسونل ده ستاسې دوی هم لګیا دي، دې خواته هم دغه د سیخ تاوی یا د سیم تاوی دا کار روان دی، دوه ځای په دې ساحه کې کار روان دی، په نورو بخشونو کې هم همدا شان کار روان دی. یو ډول کار مخ ته ځي که نه د کومې برخې کار ډېر پرمختللی دی؟ در پروژه در نقاط مختلفش کار روان است که در این قسمت در دو دیوال در شیروالا کار روان است او طرف در بالای پیرکپا روان است. یک قسمت طرف دهان باغ که پایلینگ یک 7-6 دانه پایل مانده که هم بخیر در هفته آینده تکمیل میشه و سیمتاوی اباتمنت دوم از طرف دانباغ روان است و اینمی کار است در چند نقطه مختلف پروژه. که درنو لیدونکو وګورو انجینر صاحب په دغه موضوعاتو باندې وغږېده، واقعیت هم په اوس وخت کې په دغه پروژه کې ډېر زیات کار روان دی، کم کار نه دی روان. کو هره برخه وکتل شي دغه
پروژه تقریبا 3 برخې لري چې یوه برخه یې د هوایي پله ده، بل د چې د زیرزمین دی، او دویمه چې د سړک هغه عمومي سطحه د ځمکې سطحې سره چې برابر د هغه سړک دی. 3 واړه برخې تقریبا کار همزمان روان دي او په یو وخت کې ترسره کیږي او ډیری ورونه په کار باندې مصروف دي. درنو لیدونکو، ما انجینر صاحب ورځو دغه بلې خواته چې هلته هم کار روان دی چې بله برخه ده د دې پروژې، هلته هم یو څو خبرې کوو د هغلته چې کوم کار روان دی هغې په تړاو باندې هم خبرې کوو. یو څو انځورونه ګورو، بیرته راګرځو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ د همدې پروژې 4م فاز ته راغللو او دا د دانې باغ طرف سیمه ده. د دې برکي 4 لارې کوم ورونه چې د ښار پلو ځي نو بیا دغه مسیر تعقیبوي. دلته که وګورو، دلته هم کار ډېر په شدت سره روان دی. له انجینر صاحب سره به د دې ساحې د کار په تړاو باندې هم خبرې اترې کوو. انجینر صاحب، که د دې سیمې یا د دې 4م فاز د کار په تړاو راته اوس کوم کارونه دلته فعلا روان دي؟ فعلا کار پایلینگ روان است. در این قسمت که پایلات آخر رسیده، آخرین پایلای پیرشافت است که 3 یا 4 دانه مانده که فعلا امور کرند آمده پایین میکنه که جال پایین شوه و کانکریت ریزی کنیم و کار پایلایش خلاص شده و فاوندیشنش بندازیم و پیرشافتایش سیخ بندی کنیم و کانکریت ریزی کنیم. ډېر ښه انجینر صاحب، که دا راته ووایاست دغه جالونه چې تاسې جوړوئ یا دغه سیخ چې تاسې راوړئ ټول همدلته ترسره کېږي؟ ټول کاري پرسونل همدلته کار کوي که نه بل ځای نه راځي؟ تمامش دمی مربوط پروژه است که در یک قسمت از پروژه که ما او را سایت اول میگیم که اونو موجه پلانت است و ذخیره سیخ ماست و سمت و همه چیز موجه است استاک میکنیم و اونو موجه جور میکنن، سیخ بندی میشه و توسط تیلر و کرند انتقال داده میشه در ساحه و در ساحه انستالیشن میشه. که وګورو دا پروژه نو په بشپړ ډول باندې په ټولو ماشینونو باندې مجهزه ده. هر ډول ماشین چې اړتیا د دې پروژې دپاره دلته موجود دی او کار عملا روان دی. بله، اینجا تیلر و کرند و همه ماشینری موجود است. با هر کدامش که ضرورت باشه اون فعلا استفاده میکنیم ازش. انجینر صاحب، د خلکو د دې پروژې په تړاو باندې نظر څنګه؟ تاسې سره به ګوري یا په کلي ولس کې چې تاسې کلي کې اوسېږئ یا په همدې ښار کې چې اوسېږئ، خپل نږدې ملګري دوستان به هم ګورئ، د دوی نظر څه دی د دې پروژې په تړاو باندې؟ همه مردم خوش است که پروژه به خیر تکمیل شود و بهره برداری سپرده شود و مردم راحت رفت آمد کنه. خب مردم خوش است از پروژه. خب هر پروژه‌ای که شروع میشه مردم انتظارش داشته می باشه که زود تکمیل شه و ما از او استفاده کنیم. بخیر تکمیل میشه و مردم هم خوش است همگی از پیش. تر اوسه پورې څومره کار پر مخ باندې تللی؟ څو سلنه کار به هم بشپړ شوی انشاءالله؟ فعلا در پل هوایی تقریبا تا 40-45% کار پل هوایی پیشرفت کرده. او په کل کې چې 3 برخې لري دا پروژه، یو د هوایي پله ده، بل د زیر زمین ده او بل چې د ځمکې په سطحه باندې کوم سړک دی یا روی زمین چې کوم سړک ورته ویل کېږي، د دوی کارونه ټول یو شان پر مخ باندې دي که کومه برخه یې بشپړه شوې هم ده؟ فعلا زیاد کار که کارش تکمیل شده از زیرگذر است که 20 کورس انداختیم. باورکاری و گپایش هم جریان داره و انشالله آمادهش میکنیم به اسفالت و کار از او از پل هوایی که زیاد پیشرفت کرده. انشالله در حدود 2 الی 3 ماه کارش تکمیل میشه از زیرگذر و از پل هوایی دیگه کارش جریان داره که انشالله تا آخر امسال تکمیل میشه. انجینر صاحب، د دغه پل هوایی پله دا چې کله بشپړېږي نو انشاءالله پروژه به ورسره تکمیل همداسې ده؟ پروژه بله، پل هوایی که بخیر تکمیل شد همین سرکای فرعیش همچنان جریان داشته می باشه. خب مگم برای ترافیک پل هوایی و زیرگذر باز میشه انشاءالله. خدای دې وکړي چې یو ورځ هم د دې شاهدان اوسېږو چې دغه پروژه بشپړه شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. هغه ستونزې چې زموږ وروڼه د سړک یا د لارې د درکه لري هغه مې انشاءالله چې په خیر سره خلاص شي او موږ او تاسې یو داسې پروژه دلته
وګورو چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې د هیواد په سطحه باندې د زیربنایي پروژو یو نمونه واوسېږي او موږ هم دا ووایو چې د هیواد په داخل کې په پلازمینه کابل کې موږ دغسې پروژې لرو. انجینر صاحب د تخنیکي اړخه که راته ووایاست تاسې ویل چې موږ نظارت کوو د پایلونو له درکه تقریبا 525 پایلونه چې دي په زیر زمین کې نصب شوي دي او په هغه باندې کار شروع شوی دی. د کار د استحکام په تړاو که راته وایي څومره مقاومت به ولري او هغه څه چې تاسې ټارګت ټاکلی دی هغه به تاسې پوره کړی شی او که نه؟ بله انشالله همون چیزی که در دیزاین شده ما او را تطبیق میکنیم. انشالله از استحکامیتش همه مردم ما مطمئن باشن که به بسیار استاندارد کار شده و انشالله مستحکم و ثابت به بهره برداری میسپاریمش. بخیر. ډیره مننه انجینر صاحب. فقط که راته ووایاست چې هغه څه چې موږ به بحث نه کړی او تاسې په ذهن کې ولرئ او د دې پروژې په تړاو باندې موجودي که څه شی پاتې زموږ لیدونکو سره شریک کړئ. بخیر سلامت باشی. این کارهایی که بود ما شما دیدیم جریان داره دیگه کار چیز نمانده. انشالله ختم است پروژه. کوم پیغام کوم وینا زموږ لیدونکو ته لرئ؟ پیام خاص ندارم. خب همه حوصله‌مندی خود مردمه میخوایم که رابندان است، هوا گرم است، حوصله‌مندیشان که تا مدت این کار تمام میشه از مردم خود خواهان است. ډیر زیاته مننه انجینر صاحب. الله مو آباد لره. خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو. انجینر صاحب فضل الرحمن د دې پروژې یو له هغه انجینر صاحبانو څخه ده چې شپه ورځ په همدې پروژه کې کار کوي او د دې پروژې ټول کارونه ګوري څاري او هغه نظارت چې د دوی مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. په واقعي معنا باندې دلته هغه څه چې د یوې بشپړې پروژې لپاره اړین دي دلته موجود دي. زموږ هغه ورونه چې کاري پرسونل دی، تخنیکي ټیمونه دي، ټول په هماهنګۍ سره په یو وخت کې خپل کارونه پر مخ باندې وړي. موږ هم خوشحاله یو خوښ یو چې دغه پروژه انشاءالله په خپل ټاکلي وخت باندې پای ته ورسیږي او هغه ستونزې او مشکلات چې زموږ ورونه د کار په داخل کې د سړک له درکه لري هغه هم انشاءالله په بشپړ ډول باندې حل شي او وکولی شو چې د ښار په منځ کې په ډاډه زړه باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. درنو لیدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې زموږ د خپرونې راټول شوي مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې مو الله عمل شه.